ها کمزوري ایمانونه ول خپل صفتونه ډېر کوي مونږ دا کړي دي او مونږ دغه کړي او چې دا قصو کې لګي دی په امن دی یعنی په دې سوچ کې دی چې په ما چېرته م عذاب نه راځي او زه جو ډېر رسېدلی سړی یم نو کوم سړی چې په خپلو ګناهونو باندې یېرېږي چې یاره دې ګناهونو د الله الله ما تباه نه کړي او ما خراب نه کړي نو هغه ته دعاګانې به یادوي په شوق سره ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا بل چې دی کوي چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به یا الله هغه سره باندې مه بار کوه چې زه د اوچتولو طاقت نه لرم څومره ښایسته دعا ده یا الله داسې مصیبت مه راوله یا الله داسې تکلیف مه راوله یا الله داسې امتحان مه راوله چې زه په هغې کې کامیابېدی نه شم زما طاقت نشته هغې ته نه مخامخ کېدو او الله ستا د دعا قبوله کړي بیا په دې اخره کې واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا یا الله موږ ته عفو وکړه موږ ته